پروان ولایت د کلي بیرغانې پراختیا ریاست لوري دغه ولایت په شینوار او سالنګ ولسوالۍ کې 215 میلیون افغانۍ په ارزښت 115 کلو لپاره 115 پراختیایي پروژې پیل کړي. چارواکي وایي دا پروژې به د خلکو ستونزې راکمي او تناسب په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي. په دغه پروژې کې کلیوالي سړکونه، پلونه، پلچکې، استنادي دیوالونه، کانونونه شامل دي چې په مستقیم ډول به 11602 کسانو ته د کار زمینه برابر کړي. همداراز شاوخوا 4,606 کورنۍ به ترې ګټه. د غونډې پر مهال د کلي بیرغانې سرپرست وزیر وویل زموږ موخه د هیواد په کلیوالي سیمو کې بنیادي کارونه کول او دوامداره پراختیایي بنسټ ایښودل دي. دا پروژې به نه یوازې د عامه وګړو لپاره د کار زمینه برابره کړي بلکې د ټولنې پر اقتصادي ودې باندې به هم مثبت اغیز ولري. د دغه عملیات په استفاده اسلامي امارت مسؤلینو خپل د وطن د آبادۍ او د ارتقایي لپاره ملا تړلې ده. تاسو یې وینئ لکه قدرمن ورور والي صاحب چې وویل داسې پروژې شروع دي. مثلا تاسو موږ ته ګورئ داسې وایي چې ولې دا پروژې شروع کړي. موږ هغه پروژو ته حق د اولویت ورکوو چې زموږ ملک د نورو ملکو د احتیاج خلاصوي، خپل ملک خودکفا کوي. په ورته وخت کې د پروان والي زیاته کړه اسلامي امارت خلکو ستونزو لپاره هڅې کوي او غواړي چې حتی د هیواد تر ټولو لرې پرتو سیمو لپاره هم اسانتیاوې رامنځته کړي. معزز مشرانو او مجاهدینو د دې لپاره قربانۍ ورکړې او له دې ناحیې نه معنوي ناحیې نه دا ولس محفوظه او د انکشاف لپاره زمینه مساعده کړه، برابره کړه، د دې لپاره چې شریعت دلته عملي شي. همداراز د ځایي اوسیدونکو د پروژې پلي کولو پر مهال د اسلامي امارت مسؤلینو څخه خوښي وښوده او شته ستونزې له دوی سره شریکې کړې. اقتصادی مردم بخیلی زیاد است. یک مرض بود در سال گذشته تا هنوز هم صحیح دور نشده. بازم محترم والی صاحب اینجا بسیار تلاش کرد که دوا آمد کنترل شد اما با کلی از بین نرفت. فعلا د یادونې وړ ده چې دا پروژې د پروان د اقتصادي پرمختګ، خلکو اړتیاو پوره کولو او کاري فرصتونو رامنځته کولو لپاره مهمې بلل کیږي.